چونکه میاشت د شعبان ده او لیلۃ البراءت پنځه د شعبان را قریب دی کېدون کې بیان په فضیلت د میاشت د شعبان او د لیلۃ البراءت او نصف شعبان باندې کېدې شي. د الله رب الجلال عجیب عادت دی، قانون دی چې دی عددونو کې عادت د سلورو هغه ته یو امتیاز ورکړي او خپل برگزیده عباد او بهترین اوقات او ایام هغه په دې سلور عادت کې را منحصرای او هغه سلورو کې به یو ته شرافت او زیادت په مقام کې ورکړي. ملائک نورانی او پاک مخلوق پاغی کې د ټولو ملائکو کې الله رب الجلال سلور ملائک دا افضل ګرځولي دي. جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ټولو ملائکو کې د سلورو تشرف ورک او د سلورو کې بیا جبرائیل علیہ السلام په ټولو کې امتیاز لري پشان. انبیاء علیہم السلام کې 1,40,000 کم زیات انبیاء علیہم السلام په هغه کې سلور پیغمبران ممتاز کړي. ابراہیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پټول انبیاء کې امتیاز سلورو تورکا او پاغ سلورو کې شان د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پټولو کې بالا تر. کتابونه منزل من السما د لوی کتابونه سلور کړل، درین شو، پنځن شو، د سلور عادت کې کمال. زبور شریف، تورات او انجیل او قران عظیم الشان د سلور کتابونو کې بیا امتیاز او شرف قران عظیم الشان تورک. صحابه کرام د رحمت للعالمین آغا هم زیاد دی، د زرګونو په تعداد باندې په دې ټولو کې شرافت سلورو تورک امتیاز ورکا. صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او په دې سلورو کې شان د صدیق اکبر سے پټولو بالا تر کا چې صحابه او غیر صحابه د انبیاء نه سوا. حضرت عمر سے فرمائی لو وازن ایمان جمیع الامه مع ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لرجح ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کله ټول امت ایمان د صدیق اکبر سے ایمان سره وتللی شي نو ایمان د صدیق اکبر سے په افضل او خیج. دا شانتا په مساجدو کې ټول د الله تعالی کورونه دي، د عام زمین نه شرف لري، د مانځور کې زیادت اجر دی. خو په ټولو مساجدو کې الله رب الجلال سلور جماعتونه ممتاز کړل. مسجد اقصی، مسجد طور سینا، مسجد نبوی شریف او مسجد الحرام. او دې سلورو کې الله رب الجلال مسجد حرام ته پټولو بالا تریو فضیلت ورکا چې یو منځ ورکې په 1,00,000 چندونو باندې قبلي. دا شانت ورځي د کال په دې 360 ورځو کې الله رب الجلال سلور ورځې خاص کړي چې یو ورځ د واړه اختر ده او یو ورځ د غټ اختر ده او یو ورځ د عاشورا ده او یو ورځ د عرفې ده.
په دې سلور ورځو کې بیا ورځ د عرفه ته پټولو باندې فضیلت ورکړی شوی دی چې دغه وی ورځې پروژې باندې د یو کال مخ کې او د یو کال روان صغیره ګناهونه معاف کیږي.